زما عزتمندو زما مخې ته د ماشومان ناست دي، تاسو ولیدل چې هغې ته پټکي او ټوپۍ او رومالونه په سر شو. دغه ماشومانو له د خپلو استادانو دا ټول قرآن شریف ختم کړی دی چې په 10 سپارو باندې مشتمل دی. دا قرآن شریف لوستل او دا ماشومانو د زده کولو لا ډېر ګران کار دی. خو دا ټول قرآن شریف چې دوی لوسته او دا ټول قرآن شریف یې ختمه و، نو تر د دې اخري سورتونو پورې موږ او تاسو له هېڅ چا له تکلیف نه و راغلی چې نن دې ماشوم ته دا پلانکې سبق وایم او تاسو راشئ، مشران راشئ، علما راشئ. خو کله چې دا قرآن شریف ختم شو نو بیا موږ او تاسو ټول راجمع کړو، تاسو له هم دعوت درکړه، موږ له هم پکې دعوت راکړه. نن موږ او تاسو د قرآن عظیم الشان په دې لوی تقریب کې ناست یو. زما وروڼو د دې یوه وجه خو دا ده چې ستاسو خیال وي نو د دې خلکو په ذهن کې دا دي چې دا علما او دا طلبا داسې وخت ضایع کوي. موږ ته هم کله کله داسې دا بیخي دنیادار خلک وي نو د هغې سوچ دا دی چې خپل بچي نه ډاکټر جوړ کا، خپل بچی نه یو لوی انجینر جوړ کا، یو لوی افسر دې جوړ کا چې ښه تنخواه اخلي او ښه دنیا پیدا کړي، ښه دنیا ګټي، ښه رشوتونه اخلي. نو زموږ د علماو دا یو سوچ کړی دی د روز اول نه چې کله عالم ته پټکۍ په سرېږي نو هم د هغې دستاربندي کېږي او خلک ورته راجمع کېږي. او دا رنګه چې قرآن عظیم الشان ختم شي نو بیا هم زموږ د علما موږ او تاسو له تکلیف راکوي چې تاسو راشئ او دا ووینئ موږ ستاسو دې بچو ته قرآن ښودلی دی. دا دې قوم له دا باور ورکوي او دا یقین ورکوي چې موږ ته په دې خپله شعبه باندې او موږ ته په دې خپل سوچ باندې فخر دی. که زه ډاکټر نه شوم او زه افسر نه شوم او زه انجینر نه شوم دا هېڅ خبره نه ده. خو زه چې یو عالم شوم، زه یو حافظ قرآن شوم، ما خپل یو بچی عالم کړ، ما خپل یو شاګرد عالم کړ، دا دې تمام دنیا ته یو میسج ورکول غواړم، یو پیغام ورکول غواړم چې دا موږ د فخر ذریعه ګڼو. دا د فخر خبره ده زما عزتمندو. دویم زما محترمو عزتمندو دا یو سنت عمل هم دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، هغه فرمایي چې ما به کله قرآن شریف ختم کړ نو ما خپل خپلوان را طلب کړل، خلک به مې راوغوښتل، هغې له به مې څه خوراک مراک تیار کړ، بیا به اخري صورتونه د هغې په مخ کې ووي او بیا به ویل چې تاسو ته پته ده چې تاسو ما ولې راوغوښتئ. نو بیا به هغې ته فرمایل چې ما د جناب نبي کریم علیه السلام نه اورېدلي دي چې د قرآن عظیم الشان د ختم په موقع باندې دعاګانې قبلېږي. تاسو له مې تکلیف د دې لپاره درکړه چې تاسو راشئ، تاسو د خپلو ضرورتونو لپاره دعاګانې وغواړئ او یا به زه دعا کوم او تاسو به امین ووایئ. نو دې کې هم د دې علماو د دې عوامو سره د خیرخواهۍ او جذبه چې موږ به د دې ماشومانو ته ختمونه وکړو، دا خلک به مو راطلب کړو، دوی به مو راوغواړو. یو حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د ختم قرآن
مجلس ته الله پاک څلور زره مقربې فرشتې رالیږي چې دا خلک په دغه مجلس کې د ځان دپاره کومې دعاګانې غواړي تاسو په دې باندې امین وایئ نن زما محترمو عزتمندو دا انبیاء او دا سوچ او فکر دا جوړ شوی دی مالی دور دی د هر انسان نظر په مالیاتو باندې هر انسان دې ته سوچ کوي چې زه کله کله د خپلو علماو ته وایم خوراک موږ ته دومره ډېر پروت دی چې موږ اکثر دې مجلس کې دا خبره کوو خلکو سوچ دا دی چې بچی عالم کوم دی به څه خوري او خلک د دې نه نه خبر چې مولیان په دې کې حیران دي چې څه پکې وکړو دیو وجه د ما عزتمندو دغه د خوراک او د څښاک او د پیسو او د دنیا یو عاجزي ژوند دی یو عاجزي سرونه دي تاسو یقین وکړئ چې کله کله داسې سوچ کوم تاسو مو ته کله کله سوچ کوئ سان نه سړی نشي تر ماښامه پورې د دنیا کار سان نه سړی نشي وختي د کور نه بهر راوځي چې دکان به کولاو ما بازار ته ځم تجارت به کوم ملازمت به کوم سار نه وځه او ماښام واپس راځه دغه ژوند دی بس تېرېږي سهار کېږي او سبا کېږي او ماښام کېږي ژوند خو ګورې دا یقین وساتئ چې ژوند علماو تېر کړ ښکلی ژوند او د امن ژوند ګورې دا علماو تېر دا طلباو تېر بېغمه ژوند که تاسو غواړئ نه چې موږ بېغمه ژوند تېر کړو نو بېغمه ژوند دا د علماو دی او د طلباو محترمو عزتمندو هغه ثوابونه او هغه دغه به ځان لکېدو چې ثوابونه یې څومره دي او په یو حرف باندې څومره نیکۍ میلاوېږي د قرآن عظیم الشان مقام د الله په دې باندې څومره دی تاسو د علماو نه ډېر اورېدلي خو هر انسان تل د عزت طلبګار دی ما ته د عزت میلو شو څوک هم داسې نشته چې هغه د بېعزتۍ طلبګار دی هر انسان د عزت طلبګار دی خو که انسان د عزت طلبګار وي او دی حقیقي عزت ګټل غواړي نو دی به قرآن عظیم الشان ته ځان نږدې کوي دی به قرآن ته کوي نو دته به عزت میلاوېږي یو بادشاه و هغه یو ورځ یې دا سوچ وکړو چې زه داسې د رعایا کې زما یو ډېر لوی بزرګ دی دعاګانې قبلېږي خلک ورلځي دعاګانې ترې غواړي نو یو پیره داسې کار کومه چې دا بزرګ دی خپل محل ته راطلب کړو هغه چې لاړ هغه بزرګ ته دعوت ورکړه هغه ورته وایي چې نه زه داسې نه درځم د بادشاهانو محلونو ته نه ځم بیا پسې بادشاه دویم بیا سوال جواب دعوت یې ورولېږه چې صاحب تاسو زما د محل ته او زما د دولتخانې ته راشئ دربار ته راشئ یو ته هغه وایي چې درځم خو زما یې څو شرطونه دي بادشاه ته دا ووایه چې دا قبلېږي بیا به هغې دربار ته لاړ شم دا هغه ورته وایي چې شرطونه دې څه دي وایي شرط دا دی چې بادشاه به مې ټانګه کې ګوري ټانګې هغه باڼسونه چې دي که نه باڼسونه هغه د اس په سر باندې پراته دي خو دغه ټانګه چې کومه راولي نو د دغې دا باڼسونه چې دي هغه بادشاه په خپل لاس ونیولي او بیا به مې دربار ته پروګرام له بوځي او هغه ځای کې چې پروګرام ختم شي واپس به مې بیا په دغه ټانګه کې واپس راولي پیغام رسان چې لاړه قاصد لاړه هغه چې کله بادشاه ته دا شرط کېښود نو قاصد هم ورته داسې پوزه وټونه لري یاره وایي څه شرط یې کېښود خو هغه شرط د تاسو په مخکې نشم ویلی هغه ورته یې ووایه چې شرط یې ورته ووایي نو بادشاه هم دی حیران شو چې روز به د رعایا په مخکې زه به ځم او ټانګه به مې به سر باندې نیولي او دا ګلاب به پکې راکېنوم او دلته مې راوړم دا به دا څنګه چلي خو بادشاه هم دا غوښتل چې هغه
عزت ټول د سره دی زبا چای ما او دلا خلک ټول دغه روان زه ډېر خلک چې داسې وشي داسې دی وشي خو چې دا خلک ما طرف ته د خلکو له رجحان پیدا شي باچا ورس کې خو دا عادت دی چې بل څه شرط منظور دي څنګه روانه کړه په خپل وګو باندې باندې یې خو دې لار د خانقاه مخې ته ودرېدو دا عالم ته وینا او پرسه در راغلی ما ټاکه وار تیار ولاړه ده اچرا مې بس راوته ټیک ته بس ټاکه وګو ته هغه بیا باندې وګو ته کړه دا عالم په ټاکه کې کېناستو خلک پوری روان دربار ته چې راورسې دربار کې خلاص کا پروګرام ختم شو بیا واپس دی بیا باچا ټاکه وګو ته کړه د خپل خانقاه ته ورسېد چې کله د خپل خانقاه ته ورسېد نو باچا ته ویل چې اوس دلته راشه الوطخانه کې کېنه او ځان سره ویل چې باچا سلامت ما ستا بېادبي مقصود نه وه چې ستا بېادبي وکړو خو نن دا زمانه داسې ده چې د ټولو خلکو رجحان د علم دین او د قرآن نه کټ شوی دی او د هر چا نظر په مادیاتو باندې دی هر چا سوچ دا دی چې ډېرې پیسې حاصلې کړمه ډېره عهده حاصله کړمه لوی منصب ته لاړ شمه د خلکو ټوله منډه په دنیا پسې ده نو ما دا د دې لپاره کول چې بادشاه یو عالم په ټاکه کې یو شي د دې خلکو به دین ته رجحان پیدا شي او دې نه پس ته اوره کال پس موده پس ستا په دې رعایا کې الله پاک حافظان پیدا کړي الله پاک عالمان پیدا کړي الله پاک په سب خلک پیدا کړي